جمعات له څوک راشي چې خلک کینې یو سات څه د دین خبرې واوري دا بوډاګانم کېړو لټک ورکي او باروز هلکه څه کې سټه دی وزه وای دا اوسګار دی نو تال ته څه خره چلی دا زاړه نه دي دا زاړه مونځ اوږد شو مونځ لنډ شو پرتوګو چت نه شو پرتوګ ټیټ شو دا تپوس تا بوډا ونه کو چې یاره استاد نن خو د ډېر ښه آیاتونه په دې مانځه کې وي چې د دې مطلب څه دی مطلب څه اوس اعلان وشو چې هلکه یو ګورنر چیټۍ رالېږلې ده اووه مرلې ځمکه ورکوي داسې به لیوني ګرځوي چا چیټۍ چاله راغلې ده چاله راغلې ده ته پړاو که لږې پکې څه لیکلي او څنګه طریقه به کوي به داسې کوي 1400 کاله وشو یو چیټۍ راغلې ده د اسمان نه راغلی او جناب محمد رسول الله تقسیم کړی ده او پاغي کې لیکلي دي چې یو ادنا جنتی بچي ادنا امور مړه پلار مړه جنتی بچي وي داغه په جنت کې دومره لویا ایریای چې سل کال ده په اس ګرځي نو د خپل ملک حدود به معلوم نه کړي 1400 کالو شو دا چیټۍ راغلی ده چا پړاو نه کړه خپه نه شئ که تاسو دا خیال کړئ د تارو جبې خلقو چې جوړ چې مړ شي او د دې جماعت امام یا مولانا لقمان یا دا څه دی مولانا عثمان صاحب یې جنازه وکړه دا لوی مشهور مولاو دی چې جوړ جنازه وکړه دی بنې جنت ته چې مشهور مولا جنازه وکړي سړی به مشهور دوزخ ته مشهور دوزخ ته به ځکه ځي چې ستا خیال پې دا راغی چې جوړ دا مشهور مولا سره د جنت ټیکټ ته او سړی نیغ لیږي نو کور دې دا پلار او د نیکه مران دی تاسو خیال راغی عزیزانو بیا ستا دا خیال دی چې پادیرا چرته له 100 روپۍ تقسیم کې جوړ سړی په دغې به جنت ته یا زمونږ ملک غنم او مالګې یو سی چرته دیرو ته دا وویشي په دغې به جوړ سړی جنت ښار کې دا رواج دی حلوا او روټۍ ادیرې ته یو سی او ماشومانو باندې تقسیم کې جوړ په دغې به سړی جنت نه ځي جنت ته به په څه ځې الذین یؤمنون بالغیب چې ایمان بالغیب لري الله دې لیدلی نه دی او داغه په توحید دلائل در سره دي چې خصم ستا جواب نشي لکه یو سړی راغی ما ته وایي یاره مولانا صاحب دا دومره لوی لنټر د اسمان خدای پاک اچولی دی چې د دې عمل بس شو لنټر چې واچې خو څه شګې باجري بوره خاورې مورې دا خو تې پاتې شي که نو ډېر په کلنکارۍ ما نه تپوس وکړو وایي جي د دې هغه ملبسه شوه او دا پاکستان کې دوه قسمه خلک یو دا پخواني شریف خلک یو دا اوس خسکی مالدار شوي یا د سیاسي پارټو د لاسه څوک کمیونست دي څوک سوشلیست دي څوک څه په قهر اخته دي څوک څه په قهر اخته دي دا دومره لوی لنټر چې اچولی دی مولانا صاحب د دې ملبسه شوه مل د دې ملبه ویلی او مل تړون دي که بینا یې ویل بینا یم مل دا غرونه یې ملبه ده که خوار شي دا دې لنټر ملبه ده که سیمټ پکې وګوره پاتې شوي دي سیمټ شته شګې پکې شته باجره شته چې څومره لنټر لوی دی دومره ملبه هم لویه پاتې شوی ده او وی والله اوس پوه شو نو تاسو دا مولیان صاحبان چې یې طالبان سبق وایي خو یو من علم سره بل لس من عقل هم پیدا کوئ په دې زمانه کې دا خسکی چرګان به ځان نه جوړوي چې یو وخته بانګ ووهي سټټ به دي ګوسي خوري ځان به مغربه بل به مغربه عقل به پیدا کوي دنیا به په عقل وهي بعضې وخت کې نقلي دلایلو باندې بکار نه کیږي عقلی دلیل نه بکار لکه یو ځل کې زمونږ ځای کې زیارت ته سید حسن پیر ورته دې خلکو کې خو زیارت پرستی ډېره زیاته ده لکه دا ستاسو پبو کې وګورئ د اتوار په ورځ او چې بیا نوی اتواري دا ښځې وګوره هغه ورځې موټر خراب شوی نو ما وی راشئ یاره زیارت وکړه چې په دې زیارت لاره روان شوم بازار دی داسم بازار دی داسم بازار دی او ښځې پکې روانې دي او هلکان پې ناست دي واخله 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 خورې واخله واه واه چې تر زیارته رسېدمه نو ښه سوچ مې ورته واخله 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 خورې واخله
شیخ مخکې دی، شیخړی ورپسې دی چې راځي کوزڼه یې په سر ده، پکې واښه ټومبلي دي، زیارت نه یې اوبه راوړي. دې دپاره به عقل پکار، عقلي نظام دې خراب و. نو زمونږ هلته زیارت دی، زه هلته کله کله ځم. چرسیان هلته ډېر زیات. ته ملای نو ته به دا نه وایه چې دا چرسیان دي زه نه ورنږدې کېږم. چرسیان نه سورو کافرو په منځ کې به هم کښېنې نو هله به کار کېږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ سره کافر کی که نه ته به یې په منځ کې کښېنې، سال دی جوړ یې تکړه یې روغ غوندې به دا خپل میشن ورته بیان کړي. داسې سره کافر نه چې دا چل دې کړی لپټه دې په ځان اچولې چې نه دا پلیت دی د مخ نه ګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین داسې نه و خور کړی. د پلیت مخ ته به د پاک مخ نه اول ګورې، ځکه چې دا پلیت پاکول غواړي. نو علم سره به عقل هم ځان کې پیدا کوی. دا چرسیان ما په دې نه شو والی چې ما ورته ویلی چې چرس څنګه شی دی جي؟ پلیت و مردار منحوسو. لکه زمونږ د دې ملک د شیخانو چې څه دغه دی که شیخ صاحب دا نسواري کافر، نسواري کافر، دا جي چلم کافر، دا به څوک ټیک کړی شي؟ دی خو وګورئ قرآن وګورئ. کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو بهترین امت ولی ای په ټول امم ماضیاو کې، ځکه چې ستاسو کار دا دی چې خلق به د بدو کارونو نه منې کوئ او د ښه کارونو به ورته تلقین کوي. تاسو کار دا ته پیدا دی نه نه چې ته په یو ګوټ کې کېنه او ځان له الله الله کوه او بار د ملک د کفر اډې جوړي وي. ستا کار بدای چې چرته درته پته ولګي چې دلته د بېدینۍ اډه جوړه ده، نو اول جهاد او بسم الله به پې وي. تاسو خیال را ملا به مخ کی، پیر به مخ کی، شیخ به مخ کی، اجي صاحب به مخ کی. اجي جمعات لراشي مصلی په اوږه چولی او د قالین په مصلی ودرېږي او امام غریب چې دی پاسخه پوزي باندې ولاړ. زما عزیزانو یؤمنون بالغیب، الله دی لیدلی نه دی او ایمان دی پرې راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی نه دی او ایمان دی پرې راوړی. خو پر رسول الله به دې څنګه ایمانی؟ داسې ایمان به دي لکه د اویس قرني ایمان. اویس قرني په غره کې اوسېدو ګډې او چیله یې ساتلې. چا ورته ووایي چې داسې په مکه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی محمد نامه یې ده صلی الله علیه وسلم. هلته نه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول. څنګه سړی دی؟ داسې سړی دی چې نه نور مقابله کولی شي او نه سپوږمۍ مقابله. راځه چې ور دی ولو هغه وی ورځم ځکه نه چې په عشق کې یو فراق وي او یو وصال. معشوقې سره چې یو ځای شوي عشق ختم شي، او چې جدای دی نو عشق ژوندی وي. اوس په دې خبرو تاسو هم نه پوهېږئ، ماما مونږ هم پرې نه پوهېږو. تاسو عشق څه کړی او په عشق څه پوهېږئ؟ مونږ روټي خلاص خلک یو. هغه یو مومند مړو په قبر کې ورته ملایکو وی من ربکا، هغه ورته جوکه ولې څه رب کې یو قب مړی به نه چېرته وږی یم. مونږ په دې خبرو څه پوهېږو؟ خیال دې راغی؟ دا درد خو د هغه چا نه تپوس وکړه چې د چا عاشقانه درد وي ډکي. تاسو خیال راغی؟ نو ویسې قرني وی زم نه خو بس زما په ایمان وای اورېده چې اته په چامینې د هغه په احد کې جنګ و غاښ مبارک شهید شو. حضور علیه السلام چې وفات کېده حضرت عمر ته وی چې زما د مرګ نه وروستو زما دا عبابه یو څه په دې غره کې ویسې قرني اوسېږي هغه له بیا واکړي. حضرت عمر چې د وفات نه وروستو عبال ته یوړه ویسې قرني ته وی ستا څه عمل دی چې پیغمبر په داسې وخت کې تا دپاره وصیت کړی؟ ویل نور عمل مې نشته، خو د دې ځای نه مې په ایمان راوړی او دا مې واورېده چې غاښې چې دا خوله مې وګوره ټول غاښونه مې ویسته چې زما د معشوقۍ یو غاښ نه چې زما یوم نه نو. یؤمنون بالغیب دا معنا چې ایمان به دې په داسې وي لکه د اویس قرني ایمان شي.
ويقيمون الصلاة. بل صفت د خسړی دا دی چې منځ بکای، چې منځ نه کوي یا خسړی نه. لنډه درته پیغمبر فرمایلی دي چې هر سړی چې د ورځې 3 منځ کوي 2 نه کوي، 2 کوي 3 نه کوي، 4 کوي 1 نه کوي، 15 واړه پورا نه کوي، څه پکې کمای، دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. 2 مذهب دي. امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو منځ سړی په قضا کې نو فقط کفر کافر شي. امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې لا بل یفضي الى الكفر، یو منځ چې په قضا کې نو کفر ته نږدې شي. یو منځ چې قضا کې کنا او چې ټول کالی نه کټ ټول عمر کې نه کوي، ته وای په قبر چغې چې ټول وای چې دا ډېر خسړې او ملایکی په امین وای، ته د خر په قبر مو وای چې خرونو په دې ملایکی امین وای. ويقيمون الصلاة، مزبکی قرآن وای اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین، منځ کوي او د مشرکانو نه مه کېږئ. معلومیږي دا چې دا نه منځ کول مشرکانه خلقت. ومما رزقناهم ينفقون، بل صفت د خسړی دا ده چې ما ولا کم مال ورکړی دی د خدای په لار کې خرج کوي، جماعتونه جوړي، مدرسې جوړي، پولونه جوړي، خوار غریب خیال ساتي، د بړستنې خیال ساتي، د اوړي خیال ساتي، د جمی خیال ساتي. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، بل صفت دا ده چې ایمان وي. ایمان پیژنئ، ایمان پیژنئ. وایا ماما د ایمان لفظي ترجمه وکي، لفظي ترجمه اسیم دا غټي زرګې دي چې ما تیرونی وای، لفظي ترجمه وکي. پرون راته چاوي دا د کابل خلک وکیل تکړتو وي، کړتو کړتو ما یاره ډیره خنامه پیښه وکیل تکړتو وي. نو اسیم قرطوان خو مونږه څومره یو، خبرې څنګه کوي. څوک د جنا صاحب خورای دی، څوک د غفار خان خورای دی، څوک د بوټو صاحب خورای دی، څوک د مفتی محمود صاحب نوسه دی. قرطوان څومره